برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس هلمند ته خپل سفر کې د کجکي برېښنا تولید فابریکې څخه د لیدنې ترڅنګ د چارو غوره تنظیم او پرمختګ په اړه اړوندو کارکوونکو ته لازمې لارښوونې وکړې. میزان تولید برق در فابریکات سه‌گانه به حد اعظمی رسیده است. با افزایش میزان آب به دلیل بارندگی‌های اخیر، میزان تولید برق در فابریکات نقلو، سروبی و ماهیپر نیز به صورت قابل توجهی افزایش یافته که همزمان با این میزان پرچاوی برق در شبکه کاهش و روند برق رسانی به مشترکین منظم شده است. د اختر په شپو او ورځو کې د افغانستان برېښنا شرکت پیاوړي او تخنیکي کارکوونکو د جدي او نه ستړي کېدونکو هلو ځلو په پایله کې مرکز او ولایتونو کې د رامنځته شویو تخنیکي عارضو د پر وخت حل سربیره پیرودونکو ته منظمه او ډاډمنه برېښنا برابره کړه. در جریان اصلاح شبکه و خدمات رسانی برق در مرکز و ولایت‌های کشور ده‌ها تجهیزات عارضه‌دار ترمیم و جدید شده و همچنین این روند به گونه منظم جریان دارد.